السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ ټول استئ. څنګه کولی شو چې د پروفایل پیج لپاره اډمین وټاکو. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم چې څنګه موږ کولی شو د پروفایل پیج لپاره اډمین وټاکو. ټولو دمخه تاسو به د خپل موبایل ډیټا خلاصه کړئ او خپل پیج به راخلاص کړئ. کله به چې پیج راخلاص کړو نو بیا به راشئ په دغه 3 لاینز باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به ښکته راشئ په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ په دغه پیج سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله به چې په دې باندې کلیک وکړو نو ښکته به راشئ لاندې ځای ته. نو دغه لاندې ځای ته به راشئ پیج اکسس. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ په دغه ایډ نیو باندې به کلیک وکړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک کړو نو دغه ځای کې به د هغه کس نوم سرچ کړئ. یعنې هغه کس چې تاسو ځان سره په پیج کې اډمین کول غواړئ نو د هغه کس نوم به سرچ کړئ. نو دغه ځای کې به د هغه کس آی ډي راواخلئ. زه غواړم دغه کس ځان سره اډمین کړم. نو بیا به راشئ دغه علامه به الاو کړئ او بیا به په ګیفټ اکسس باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو د خپل پیج یا هم د خپلې آی ډي پاسورډ ورکړئ. یعنې په کومې آی ډي کې چې تاسو سره دغه پیج وي نو کنفرم باندې به کلیک وکړئ. کله به چې کنفرم باندې کلیک وکړل نو بیا به شاته لاړ شئ. نو دغه کس به تاسو سره ستاسو په پیج کې اډمین شي. دا په پروفایل پیج کې د اډمین د ټاکلو یا هم د بل کس د اډمین کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.